د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. سلامونه او پیرزوینه، هیله ده چې ښه اوسئ. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې کوچنۍ ملاله او ګلالۍ د حاجي شیرین پوښتنې ته ورغلې وې او حاجي شیرین ته یې ډاډ ورکړ. د ماشومانو عجیبه ژوند وي، د دوی نړۍ د دوی په شان وړه وي، خو له مینې، محبت او اخلاص نه ډکه وي. دوی وایي وړه دنیا ده، ښه ژوند وکړه، له زړه ژوند وکړه، خفګان لرې کړه او په خوښۍ کې ژوند تیر کړه. د ځان لپاره نه، د خپلې کورنۍ لپاره ژوند وکړه. په اسمان کې وریځې ګرځي لرې او برې، کاشکې زم ورسره ناست وای په چترۍ کې، په هوا کې مې وهلې وای چکرې. خالي ګوله ناست د ویالې په غاړه او زړه دې په هوا کې چکرې غواړي. همته مصیبته، ته خو سم دم په الوا کې مرچکی، څه خیال پلاو دې را خراب کړ. د څه شي خیال پلاو مې در باندې خراب کړ زوروره؟ پاس له وریځو سره مې خبرې کولې، وې مې ارمان چې وریځو چترۍ را کوزه کړې وای او زه یم پاس ورو ورو خېجولی وای. مه کوه خیالي، هسې نه چې د چترۍ پړی پرې شوی وای. همته مصیبته، خوله دې په خیر خلاصوه. رښتیا دا تر پټو لاندې په غۍ کې دې څه شی پټ کړي؟ دا څه ورته وایي؟ دا د سرو زرو چرګ دی. د سرو زرو چرګ؟ نو د سرو زرو چرګ بانک او آواز هم کوي؟ نه، مقصد مې دا و چې دا ځنګلي چرګ دی او په ځنګل کې مې راونیو. ته دلته په میدان کې ږده چې دا ځنګلي چرګ بیا څه رقمي؟ ښه خیالي ګوله، زه درنه ځم. په دې چرګ مو میله جوړو، زه پکې خوندوره ښوروا جوړوم. یاره ډېر نازوانه یې، زما دې ورته سودا کړه او وایم ای خیالي ګله، وایم کور دې لغلی ډک شه، څه شي ته دې سودا شوه؟ دلته همت مصیبت راغلی و، ځنګلي چرګ یې په ځنګل کې نیولی و. ما ویل چې دا ځنګلي چرګ به بیا څه رقمي؟ د خدای نیکبخته، ته نو هر شي ته زړه خورې، ما درته دروغ ویلي دي. چنار ګله، ته مجیبه خبرې کوې، ځنګلي چرګ یې تر پټو لاندې پټ کړی و، ما یې په دې ګناهګارو غوږونو غږ واورېده. وایم کور دې لغلی ډک شه، ستا خبره سمه ده، خو دا چرګ یې زما عاشق او کاکا خوشحال په پیسو اخیستی دی. او خیالي ګله، هسې ته اندېښنه مه کوه. خو زما یوې خبرې ته اندېښنه شوه. کومې خبرې ته؟ دې خبرې ته چې تاسو په همت مصیبت څنګه باور کړی دی چې پیسې مو ورکولې. وایم کور دې لغلی ډک شه، هغه بله ورځ یې ډېرې غورې وکړې، ویلې چې زه داسې ښوروا درته پخوم چې ګوتې به ورسره وخورئ. یاره زه خو ګمان نه کوم چې همت دې په اشپزۍ کې دومره تکړه وي چې خوندور خواړه دې پاخه کي. سر مه پسې ګرځوه، وایي یار ازمایلی ښه دی، که یې ښه ښوروا پخه نه کړه بیا به بل وار باور پې نه کوو. ښه، خو په دې کې بله خبره هم ده. کومه خبره؟ وایم کور دې لغلی ډک شه خیالي ګله، زما زړه ته به ګونځې نه راچې، سپینه ماما دینۍ ووایه. سپینه ماما دینۍ دا ده چې هسې نه د ځنګلي چرګ په نوم د کوم ځنګلي ټپوس ښوروا در باندې نوشي جان کي. والا په دې مصیبت خان خو هېڅ اعتبار نشته. وای مورې، نن هوا ډېره سړه ده. وی مور دې جار شه، راشه دلته د نغري ورته کښېنه چې توده شي. ښه ده مورې، څنګه ښه اور دی، زه به دا ګوتې ورته ګرمې کړم. دا څه شی پخوې؟ آش پخوم لورې. آش خو ډېر خوند کوي. هو لورې، پلار دې مرزش او زکام دی، نور ماشومان هم ډېر ټوخېږي. ما وی چې لږ آش به پوخ کړم، ټولو ته به ښه وي. چې دا ولې ټول مریضان دي؟ خو ژمی دی، یخني ده لورې، په یخني کې مرضونه ډېر وي. ښه،
دا ځکه ملالۍ ځان تود ساتي. پوه نه شوم، ملالۍ څنګه ځان تود ساتي؟ ورور یې تود جاکټ او توده خولۍ ورته اخیستې وه. د ملالۍ د کورنۍ له هر شي سره پام کوي. په مهاجرت کې ډېر څه زده کړي دي. ملالۍ ویل چې ورور مې ټولې کورنۍ ته تاوده کالي اخیستي دي. ډېرې ښه کړي دي چې په ژمي کې تاوده کالي نه وي مریضان کېږي. پلار مې راغی، زه یو خبره ورته کوم. څه ورته وایي لورې؟ یو ځل دې راشي بیا ورته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام. د ملالۍ پلاره راغلی، په خیر ستړی مشې. خیر یوسې پلاره ستړی مشې. برکت شي لورې. بیبي مدینې لکه چې ګلالۍ ته اشپزي ور زده کوي. اشپزي به هم زده کوي، خو اوس یې ډېر ساړه کېده، د نغري ورته کېناسته. ملامته نه ده، موسم یخ دی، زم د یخ د لاسه ټوخېږم. ګلالۍ ویل چې پلار مې راشي یوه خبره به م ورته کوم. یوه نه، لس خبرې خو دې راته وکړي. ګلالۍ خو په ما باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه ته هم را باندې ډېر ګران یې. پوهېږم لوري، زړه نه زړه ته لار وي چې په ما ګرانه یې، په تا هم ګران یم. ګلالۍ لوري، اوس دې نو خبره ورته وکړه که نه؟ څه دې ورته ویل؟ مور دې ښه وایي. ګلالۍ لوري شرمېږه مه، چې کومه خبره دې په زړه کې وي په اطمینان یې راته وکړه. ما ویل چې وایه لوري، تا څه ویل؟ د کلي جینکۍ تودې جامې او جاکټونه لري او زه او ته یې نه لرې که نه؟ همداسې ده. تودې جامې او جاکټ به درته واخلم، خو چې ډېر قیمته نه وي. نه پلار جانه ارزانه دي. څنګه ارزانه دي ګلالۍ لوري؟ زه پوه نه شوم. په لیلام کې ارزانه پیدا کېږي. چې داسې ده نورو ماشومانو ته به یې هم واخلم. بیبي مدینې او ځان ته به یې هم واخلم چې د ژمي له مرضونو په امان شو. سمه ده، ټولو ته یې واخله. ولکه شاغه څه وایې استاد پیروزه؟ دا دی راغلم، امر کوه، زه خو ستا حلال کړی چرګ یم. نو حلال کړی چرګ به همداسې وي؟ نو بیا څنګه وي؟ ته ماته وایه چې کلینر شاغا دې د استادانو استاد شي. ډېر خانده ما نارې ووهه او سورلۍ را پیدا کړه. نو ګورې چې موټر تش تور دی. سمه ده، اوس یې ګوره. هلې هلې راځئ راځئ چې د استاد پیروز موټر په خیر حرکت کوي، بیا به پاتې یاستئ. دا خو دې خو وګوره چې څوک شته او که نه. ته صبر چې زه سم دوربین ورته واچوم او وګورم چې څوک راځي او که نه. دا دی یو تن خو را روان دی. غږ پې وکړه چې زر ځان را ورسوي. او کاکا بیړه وکړه چې موټر روانېږي. لږ صبر وکئ، دا دی در رسېږم. هلکه شاغه، دا خو ملک صاحب حضرت خان دی. ملک صاحب ورو ورو په ارامه راځه، لا سورلۍ کمه ده. خو کلینر د بیړه نښلولې ده. ما ویل چې دا خو به یې رښتیا سورلۍ پوروي. ملک صاحب حضرت خانه، سورلۍ چیرې دي؟ ته کرار په موټر کې کېنه، غوږونه به دې تاوده شي، خپلې تسبیح اړوه، موټر به ورو ورو ډک شي. چې داسې ده نو بیا دې د بیړې ډانډوره ولې ډنګوله؟ ملک صاحب دا خو د دنیا بازار دی چې چلول پکې ونه کې کله کارونه جوړیږي. نه شاغه ګله، چلو ولو ټګي به نه کوئ، هر کار په اخلاص او صداقت کوئ، نور کارونه به مو جوړ وي. وا دې اورېدل؟ او ملک صاحب ښه کره مې واورېدل، خو څه وکړو زموږ مجبوري ده. والکه شاغه، له ملک صاحب سره ژبه مه وهه. سمه ده استاد فیروزه، دا دی خپلې ژبې ته به غټ قلف واچوم. دا دی هلې هلې چې موټر روانېږي. زه خو نه پوهېږم چې دا سورلۍ ولې نه راځي. سورلۍ به څنګه راشي؟ کرایه مو د چا خبره د اسمان سر ته خېژولې ده. خلک غریبان دي، دومره پیسې کله لري؟ نو ته څه وایې چې کرایه ترې وانخلو او وړیا په موټر کې ویسو؟ نه، وړیا به یې ولې وړئ، کرایه ترې واخلئ، خو په انصاف. ملک صاحب څه وکړو؟ زموږ هم مجبوري ده، که نه بې انصافه نه یو. د څه شي مجبوري مو ده؟ خو نرخونه هم اسمان ته ختلي دي، تیل دومره قیمته شوي دي چې مه کوه پوښتنه. استاد فیروزه سر ورسره مه خوږوه، دوی فکر کوي چې موټر په تیلو نه په اوبو چلیږي. استاده وایه څه دې ویل؟ ته یو څو هارنډونه ووه، ګوندې سورلۍ راشي، که رانغلې مجبور یو پسې ځو به، ګوندې په لاره کې سورلۍ پیدا شي.
والکه شوقه کور دې له غلۍ ډک شه. تا او کاکا خوشحال لاسونه ومینځل؟ چنارګله لاسونه مې ښه پاک صفا ومینځل. کور دې ودان، هم دې اوبه ښې ګرمې وي او هم د صابون سره راوړی و. چې داسې ده زه به دسترخوان وغوړومه. دا دی تاسې هم راځئ. دا دی دسترخوان مې وغوړو. راځه عاشقه زما تر څنګ کښېنه. ښه ده کاکا خوشحاله. دغه ده یاره کاکا خوشحاله، دې تاوده پیتاوي ته خو به د چرګ ښوروا ډېره مزه وکړي که نه؟ خبر مې ویل. ګل خبره دې وکړه عاشقه، ښوروا به هم خوند وکړي خو ستاسو مجلس به لا خوند وکړي. همت خانه تا څه وکړل؟ د چرګ له غوښې نه دی لکه چې د اوښ غوښه جوړه کړه که څنګه؟ چنارګله ښوروا مې کاسو ته اچولې ده خو که ته راشي چې کاسې دروړې. وایم کور دې له غلۍ ډک شه. خو داسې ووایه دا دی زه به همدا اوس درشم. همته و همته زه به درشم، دا غوښه به در سره راواخلم. نه نه عاشقه تا ته حاجت نشته. د چرګ غوښه او ښوروا ده، څه پسه خو نه ده چې مونږ یې نشو دروړی. عاشقه وارخطا کېږه ما، دا دی هر څه یې راوړم. خوشحال کاکا وارخطا نه یم، خو هسې دا ګېډه چې راویښه شي بیا مې وار پار خطا شي ولا. عاشقه چې وار پار دې خطا وي نو بسم الله که. دا دی هر څه دې مخې ته ایښي دي. بسم الله. یاره همت خانه یاره چې وایم اوس مې ومنلې، دا خو د ډېره زبردسته ښوروا پخه کړې ده. که لږه خواري وکړې په اشپزۍ کې به زما غوندې تکړه شي. عاشقه ته به اشپز یې خو زما غوندې په طریقه نه پوهېږې. دا څه وایي؟ ما ډېره اشپزي کړې ده والکه، ته خو پکې اوس لګیا یې که څنګه کاکا خوشحاله؟ تاسو دواړه ډېر ښه پخلی کوئ، دواړه ښه تکړه یې. وایم کور دې له غلۍ ډک شه همت خانه. نو ته څه وایې چې عاشق په اشپزۍ سم نه پوهېږي؟ هو که نه دا ګز دا میدان په اشپزۍ کې دې پوښتنه کوم. قرار کښېنه همت خانه مصیبته، زه پوخ اشپز یم پوخ اشپز. سل پوښتنې خو رانه وکړه. همت خانه چې عاشق د استاذۍ دعوا کوي نو داسې مناسبه پوښتنه ترې وکړه چې موږ هم څه درنه زده کړو. سمه ده کاکا خوشحاله. ښه عاشقه که تا دا کلنګي چرګ پخولی نو په دې ښوروا کې به دې څه کمول او څه به دې زیاتول؟ یاره همت خانه یا خو ستا ښوروا خوندوره ده او یا زه ډېر وږی وم. خو داسې ده چې عاشقه بابو لالې به نه غږی. د همت خان د پوښتنې ځواب ورکړه. چنارګله ځواب یې آسان دی. ګوره که ما دا ښوروا پخوله که نه یو خو پکې غوړي زیات اچول او بله دا چې مالګه یې کمه ده. او همداسې نه ده خوشحال کاکا؟ عاشقه کاشکې دا پوښتنه در له ما نه وای کړې، له چنارګل دې کړې وای. نه نه چنارګل پسې پوهېږي، دا خبره ته وکوئ. داسې ده چې همت خان ښه کار کړی چې غوړي او مالګې ډېر پکې نه دي اچولي. نه کاکا خوشحاله دا خبره خو بیخي در سره نه منم. ګوره په ډېرو غوړیو او په ډېره مالګه به ښوروا لا خوندوره شوې وای. او عاشقه خبره دا ده چې د غوړیو او مالګې ډېر خوراک ښه نه دی. حاجي شیرین ته د غوړیو ډېر خوراک د زړه تکلیف پیدا کړی دی. اوس د په خبره سر خلاص شو. هو ګران اوریدونکو، ماشومان د ټولنې هندارې وي. ټولنه چې ماشومانو ته په کوم دید او نظر ورګوري نو ماشومانو نه هماغه څه جوړیږي. نو خو به دا وي چې په ښه نظر ور وګورئ. همدا ډول تاسو واورېدل چې چنارګل دوی میله جوړه کړې وه او خوشحال کاکا ورته د ښه او بې ضرر پخلي په هکله مشورې ورکړې. وایي که دارو درملو کې خوند نشته خو د خوښۍ په شان دارو هم نشته. نو تل خواخ او سوکاله اوسئ او د خپلې روغتیا ساتنه وکړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.